نن سهار وختي د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او یو شمېره ولسوالیو کې ورښتونه شوي چې له بده بخته د دغو ورښتونو په پیله کې زموږ 3 تنو هېوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. د شینوارو ولسوالۍ په مربوطاتو کې یوه مېرمن د کور د کوټې د چت پرېوتو له امله شهیده شوې او 3 تنه نور ټپیان دي. همدا رقم ته د دامان په سیمه کې چې د جلال آباد ښار د 8مې ناحیې اړوند سیمه ده او د مومندرې ولسوالۍ په یو شمېرو ساحو کې په یادو سیمو کې په لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه چې فصلونه پرې ولاړ وو تخریب کړي او له منځه یې وړي. د ننګرهار ولایتي ادارې اړونده مؤسسات او نورې همکاره ادارې سیمو ته رسېدلي دي او عملاً سروې روانه ده او چې په راتلونکي کې به د ټولو اړمنو یا ځپل شوو کورنیو سره لازمي مرستې ترسره شي.